برېښنا شرکت ټولو پانګوالو ته که هغه ملي پانګوال دي که هغه نړیوال پانګوال دي هغوی ته ښه راغلاست وایي. دروازې ورته خلاصې دي. د سرمایه ګذاري په برخه کې موږ د پوره شفافیت په کارونو کې د روڼتیا او چټکتیا ډاډ ورکوو. خدای دې دوی راولي. موږ شپه ورځ د دوی خدمت کې یو. موږ داسې مثال هم وړاندې کولی سو چې د میاشتې په سر کې موږ ته یوه طرحه راغلې ده. په 20 ورځ د موږ له خوا نه یې کار هم خلاص شوی او تایید شوی هم ده. حال دا ده چې تاسو ته درک معلومیږي چې په تېره اداره کې په کلونو باندې داسې قضیې ځنډېدلې، کارونه ځنډېدل. موږ ډېر کوښښ کړی چې سیستم سازي وکړو تر څو کارونه چټک کړو. ویلی سم چې چون د افغانستان برېښنا شرکت دی، یو شرکت ده، دا باید ټولو اړخونو ته فکر وکړي، خپلې ګټې ته، ولس ته د برېښنا رسونه، د برېښنا داخلي تولید په پښو درول. خو دا تنها د افغانستان د برېښنا شرکت دنده نه ده، بلکې د هر هیوادوال وظیفه ده. موږ په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوو چې تاسو د برېښنا د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وکړئ. هغه برېښنا چې تاسو بې ځایه مصرفوئ پرېږدئ چې د تاسو یو ګاونډی چې په یو تیاره کوټه کې ناسته د هغې یو برق ورباندې روښانه شي. تاسو به د ډېرو لوړو بیلونو څخه هم خلاص وئ، انصاف به مو هم کړی وي. او تر هغه وخته چې موږ او تاسو د 4 ساعته برېښنا څښتنان کیږو، راځئ په دې برخه کې یو بل ته لاس ورکو. هغه خلک چې د برېښنا په سیستمونو کې ګوتې وهي، په میټرونو کې ګوتې وهي، ټرانسفارمرونو کې، په میټر بکسو کې، په دې هکله تاسې له موږ سره همکاري وکړئ. موږ خپل یو نمبر لرو چې د شکایاتو نمبر ده او 144 شماره ده. په دې باندې تاسو کولی شئ چې د موږ کارمندان په جریان کې واچوئ، یا حد اقل په هغه نږدې ساحه کې موږ جنکشنونه لرو، دفاتر لرو، هلته ورسئ تر څو د دغه مشکلاتو مخه ونیول شي.